چې د جماعت استاد عرب دی په مکتب کې ډیلیوال د جماعت استاد عرب دی په مکتب کې ډیلیوال دی یو مولا راله پیدا کا پښتون راله پیدا کا السلام علیکم مینه والو زه نزار یوسف زید دوبۍ نه دوبۍ جلسات ریسټورنټ نن دلته کې د شهید ارمان اونۍ د جنازې د دعا او د قرآن خوانۍ مراسم دلته کې په جلسات ریسټورنټ کې کېږي موږ د هغې لپاره راغلي یو دغه راپورټ به تاسو له راوړو په دې کې د افغانستان قونسل جنرال د پاکستان د سفارت استازي او شاعران ادیبان مخور مشران او د سیاسي ګوندونو د پاکستان مختلف مشران دلته کې راغلي دي سټوډنټان ورته راغلي دي شاعران ادیبان د خلک ورته ټول راغلي دي د هغوی نظرونه به تاسو سره راوړو دغه دعا به درته ښایو چې د سوره پښتانه راغلي او دغه غونډه په څه شکل کې وشوه او مشرانو پکې کمې خبرې وکړې نو موږ سره اوسئ او زموږ دغه ویډیو وګورئ چې ډېره خوندوره ویډیو ده او په دې کې به د دې غونډې په اړه پوره تفصیل تاسو ته درکړو د لوی خدای چې بخښونکی او مهربان رب دی ډېرو عزتمندو قدرمندو مشرانو ستړي مشئ په خیر راغلئ هر کله راشئ زه تاسو ته په خپله پښتنه مینه ډېر په عزت او ډېر په احترام په خیر راغلی وایم او ډېره مننه مو کوم چې د غم او درد په یو داسې لحظه کې تاسو راټول شوئ چې د پښتنو د اندام نه د دې ظالم ریاست ته لاس وینې بهیږي یو طرف ته یو ریاست دی یو کس دی د هغه نوم دی راونور او بل طرف ته 15 کروړه پښتانه دي د یو راونور حیثیت د دې ریاست په وړاندې د 15 کروړو پښتنو نه سیوا دی 15 کروړه پښتانه وایي چې دا د 4.5 پښتنو او افغانانو قاتل دی خو دا ریاست هغه ته تحفظ ورکوي هغه ته پروتوکول ورکوي دا پښتنو ته د دې خبرې احساس ورکوي چې په دې ریاست کې ستاسو حیثیت څه دی بل د ارمان اونۍ شهادت او بیا FIR نه کټ کېدل په دې ریاست کې د پښتنو وجود تاسو ته ښیي چې زموږ دلته څه حیثیت دی په دې کې بل طرف ته هغې نه ډرامې جوړول چې په ده د زړه توره راغلې وه دا کار شوی و دا کار شوی و د انصاف تمه ترې نشي کوی د دې ریاست نه هم د پښتنو د قتلیام تمه کوی شي زموږ د کورونو د بربادو تمه ترې کوی شي زموږ د کاروبارونو د تباهۍ تمه ترې کوی شي په یو داسې لحظه کې موږ غوښتل چې په متحده عرب اماراتو کې د لر او بر کم افغانان دي د هغوی په نمایندګۍ په ټوله نړۍ کې د ارمان لپاره جنازې کېږي دعاګانې کېږي پښتانه خپل احتجاجونه کوي د پښتنو په دې قتلیام باندې موږ هم غوښتل چې دلته کې 6 لکه پښتانه ژوند کوي ستاسو په استازیتوب باندې که وړه وي او که لوی وي یو داسې غونډه را جوړه کړو چې دې نړۍ ته وښیو چې په متحده عرب اماراتو کې پښتانه دې پېښې ته په کوم نظر ګوري ملګرو خبرې به بیا هم کوم زه مفتي ذاکر الله صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي تلاوت وکړي او د جنازې په اهمیت تاسو ته څو خبرې وکړي هغې نه پس به جنازه کوو بیا به افغان صاحب خبرې کوي 2-3 شاعران ملګري دي هغوی به خپل شعرونه وایي انشاءالله تعالی بیا به ډوډۍ کړو نو په دا شکل کې به پړو ډېره مننه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ready for it, already ready. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. شروع کوم په نوم څلور خدای چې بخښونکی او مهربان رب دی. ډېرو عزتمندو قدرمندو مشرانو کمزورو وروڼو بادشاهانو او نرانو افغانانو ستړي مشئ په خیر راغلئ. زه تاسو ته په خپله ټوله پښتانه مینه ډېر په درنښت په خیر راغلی وایم او ستاسو له ټولو لخوا د افغانستان د ګران کونسل جنرال زموږ ډېر محترم ښاغلي عبدالصمد افغان صاحب یو نړۍ مننه هم کوو په خیرالي ورته هم وایو چې دې نننۍ غونډه ته یې درنښت او ښکلا او بخښنه په راتګ باندې. هغه سره د افغانستان د سفارت نور هم بلا ډېر ملګري راغلي دي دلته کې. کله چې موږ د دې پروګرام را جوړول کول او ما ومړی پیغام هغه ته ولېږه نو هغه راله دومره ډاډګیرنه راکړه چې زه پوه شوم چې دا پروګرام کېږي چې څو پورې په دې خاور او په دې وطن او پښتنې میندې داسې نران افغانان زیږوي په داسې پروګرامونه خپل شهیدان خپل اتلان مانځل زموږ لپاره کوم ګران کار نه دی. زه د ډېر محترم ښاغلي شریف خان ته هم په خیر راغلی وم. هغه د پاکستان د سفارت په نمایندګۍ دلته کې راغلی دی. دا هم ډېره زیاته مننه کوم چې دلته کې راغلی دی کور دې ودان. زه ډېر محترم ښاغلي نسیم صافي صاحب یو جهان مننه کوم او دا خبره ډېره واضحه کوم چې واحد هغه پرې دومره خلکو کې یو داسې افغان و هغه خپله په کابل کې و خو چې کله ما ډېرو پښتنو ته تقریبا 100 پښتنو ته میسج ولېږه چې څه ته ځای پکار دی چې له 100 کسان راجمع شو په ټوله نړۍ کې خلک د ارمان لپاره پروګرامونه کوي جنازې کوي دواګانې کوي او دلته 6 لکه پښتانه ژوند کوي. نو واحد یو سړي چې ما له لویه ډاډګیرنه راکړه هغه د کابل نه ما ته ټلیفون وکړ چې جلسات ستاسو کور دی او په ډاډه زړه ورته راځئ. نو دا ډېره لویه خبره ده. مونږ چې مخکې ومه د هارون بېلور جنازه او دوا کوله نو مونږ ته یې سینه ډبولې وه او هغه ټول پروګرام یې مونږ له ډېر په ښه طریقې سره کړو. نو حقیقت کې بغیر د څه مبالغې نه چې جلسات د لر او بر د افغانانو کور دی او مونږ په حاجي نسیم صافي صاحب باندې ویاړو. د هغه بچی دی دلته کې د حاجي صاحب نسیم صافي په استازیتوب باندې به امید صافي ته زه خواست کوم چې راشي او مېلمنو ته په خیر راغلی ووایي. ښاغلی امید صافي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه د حاجي نسیم صافي زوی ستاسې وراره او ورور په امارات جلسات رستوران کې ستاسې خدمت کې حاضر یم. د ټولو نه مخکې تاسې ته د زړه د کومې سلامونه او هرکلی وایم. هرکله راشئ خدای مو ښاد او آباد کړه. د ارمان شهادت د ټولو لر او بر افغانانو غم دی او دا د ټولو لر او بر افغانانو ستوری و. د لر او بر افغانانو اواز و چې هغې زموږ دپاره قرباني ورکړه او دلته دا معلومه وه چې زه به شهیدېږم او هر څه او دا هر څه په ځان قبول کړي وو. د په شهادت باندې ټول افغانان خفه دي او موږ ټول لر او بر افغانان داسې وژنې داسې زموږ د ځوانانو شهادتونه او داسې بې غیرته مړینې همیشه موږ غندلي دي او نور هم غندو. او موږ لر او بر افغانان نه خوښوو. موږ جوړه غواړو دا چې موږ خلک وژني او پښتانه به ټول را بیداره شي. پښتنو یووالي د پښتنو په یووالي کې ګټه ده. پښتانه باید خپل دوست او دښمن وپېژني. نو
زه د کومې ټولو دوستانو او راغلي افغانانو بیا هیله کوم چې دلته راغلي دي او موږ سره دا د غم زه ولمانځه، تاسې موږ سره د دې غم شریکي وکړه. الله هم ټول تاسې خوشحاله او آباده لره او داسې حادثو او غم نه موږ خدای پاک آینده وساتي. خدای دې زموږ مشران او ځوانان او زموږ کلي کور کې امن او امان راکړي. څنګه چې امید جان وویلې د شهید ارمان وینه داسې وینه وه چې د لر او بر افغانان یې داسې یو بل ته رانږدې کړل چې تاسو که کتلي وي په خوست کې چې کومه جنازه شوې وه، کومه دوا شوې وه، که تاسو په لویه پکتیا کې کتلي، که په کابل جان کې مو کتلي، په جلال آباد کې مو کتلي، په شپږ شپېتو ملکونو کې د شهید ارمان جنازه او د دعا مراسم شوي دي. هغه خلکو چې ازغن تارونه یې د پښتنو په منځ کې خورول او دا سوچ کو چې ګنې دا ازغن تارونه به پښتانه یو بل نه وچوکوي، د ارمان وینې دا ثابته کړه چې دا تاریخي، دا د وینې، دا د تاریخ رشته څوک په ازغن تارونو باندې نشي چوکولی. نو خبرې به هم کوو. موږ سره یو شاعر دی زموږ ملګری دی، د پروګرام په راجوړلو کې موږ سره ډېر لاس کړی. حکیم شاه ته خواست کوم هغه شعرونه لیکلي چې راشي وکړي. حکیم شاه یار نافسنا مخي بوقولو مشرانو ته بخیر علم د ارمان لپاره مې څو شعرونه لیکلي. د سترګو نه مو اوښکې درپسې درومي بېشانه، د سترګو نه مو اوښکې درپسې درومي بېشانه، خفه دي ولسونه ستا په مرګ باندې ارمانه. او ستا وړانګه لوڼۍ خور درته ولاړه د حیرانه، ستا وړانګه لوڼۍ خور درته ولاړه د حیرانه، په څه ګناه شهید شوې ننګیاليه قهرمانه. د مینې محبت د امن سولې طلبګاره، د مینې محبت د امن سولې طلبګاره، ښوونکیه ستا په مرګ یوه درسګاه شوله ویرانه. او د خپله سره تېره د پښتون ولس غمخواره، د خپله سره تېره د پښتون ولس غمخواره، په خام ولس مینه مبارزه شهید ځوانه. او پښتون له حق غوښتنه دې کوله نو شهید شوې، پښتون له حق غوښتنه دې کوله نو شهید شوې، نامه به دې ځلیږي لکه لمر غوندې روښانه. او په لر او بر پښتون افغان وطن کې به یادېږي، په لر او بر پښتون افغان وطن کې به یادېږي، تاریخ د پښتنو به دې تل یاد ساتي مېړانه. او اخري شعر دی چې زخمي زخمي وجود ټوټه ټوټه دي اندامونه، زخمي زخمي وجود ټوټه ټوټه دي اندامونه، مات مات وجود نه روح دی لاړو بره تر اسمانه. مننه. تاسو ته دا خبره معلومه ده چې شهید خدای بخښلی ارمان وړی چې دی دا د پښتانه مترقي لیکوال عمومي سکرټر و، مرکزي عمومي سکرټر و. دلته کې موږ سره د پښتانه مترقي لیکوال زموږ یو ډېر کلک ملګری شمس فګار ناست دی، هغه راځي او یو دوه څلور خبرې کوو. شمس فګار. شروع کوم په نامه د خدای ډېر بخښونکی او مهربان دی. پروفیسر ارمان باندې خبرې کول ما دپاره خو به داسې لږه ګرانه هم وي چې د یو مبارز ملګري سره هغه سره زما یو شخصي ذاتي تعلق ډېر د وخت و. ارمان صاحب زمون د قامي تحریک هغه یو مبارز شخصیت چې هغه په یو وخت باندې د قامي تحریک په مختلفو غورځنګونو او ادبي تحریکونو، ادبي تنظیمونو او د ټولنیز سیاست سره هر څه دا په یو وخت باندې ساتلي. هغه یو داسې عجیبه انسان و چې
په یو وخت باندې به هغه د ادیب او د شاعر کردار هم ادا کړی دی او د یو سیاسي لیډر او د یو سیاسي رهنما کردار هم ادا کړی دی او ورسره سره د یو ښوونیز لکه یو استاد مانا هغه ټکي باوجود د دې چې ما ډېره تیاري وکړه چې زه په هغې باندې خبرې وکړم او خو دا هغه هم دومره یو په موږ باندې یو هغه عصبي طور یو ګزار کړی دی چې زما سره هغه لفظونه ملګرتیا نه کوي خو بیا به هم دا ووایم چې پروفیسر ارمان یو داسې د پښتنو په هغه باندې شمسو سره د پروفیسر صاحب ډېرې نږدې ورورولي او اړیکې حقیقت خبره دا ده چې ما په خپل 53 کاله ژوند کې او د مسافرۍ پرې 15 کاله ژوند کې په پښتنو دومره دروند غم نه دی لیدلی نه مې داسې لیدلی دي چې داسې غم د باچا خان بابا د غم نه پس د لر او بر افغانانو یو ځای مانځلی لکه د ارمان غم چې د هر پښتون د هر افغان د سترګو کتلی او بیا په کوم انداز چې هغه وژل شوی دی څنګه یې چې مړ کړی دی او څنګه چې دې ریاست خپله بېعزي ښولې ده د هغه FIR لا تر اوسه راسې نه ریکارډ شوی باوجود د دې چې په دې سټیټ کې 15 کروړه پښتانه ژوند کوي او شتمن او مټور کام دی خو د بې حسۍ او بې وسۍ دا یو لوی علامت دی دلته کې د مختلف سیاسي جماعتونو د ادبي تنظیمونو استازي هم راغلي دي د پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ زموږ ډېر ګران ملګری مجید خان دی هغه ته خواست کوم چې راشي او خپلې ښاغلی مجید خان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د لر او بر افغان ډېر غیرتي غړیالي او د ټولو خبرو او قبیلو راټول شوو ځوانانو مشرانو ستاسو ډېره شکریا او مننه کوو خپل دومره مصروفیاتو باوجود ټایم پیدا کړ دې غموجه کې مشارکت وکړو او د ارمان لوڼي شهادت دا زموږ چې کوم دی دا مو سیوا ملګرو پښتون اورنې غورځنګ دا کوم تحریک چې جوړ شوی دی دې په لر او بر افغان په پیوستون کې د دوی په یووالي کې چې دا ډېر زیات مطلب کمزوری شوی یو کمزوري پکې راغلی و په دې کې یو ډېر لوی اهم کردار ادا کړو بیا د ارمان لوڼي د غم چې کوم دی دا پیوستون لا نور مضبوط کو او لا به انشاءالله نور مضبوطیږي او لر افغان چې کوم دي انشاءالله دوی به خپل مرام او مقصد چې کوم دی هم د دې پښتون اورنې غورځنګ د تحریک په شکل کې به دا حاصلوي او انشاءالله لوی پښتونستان په بله معنا لوی افغانستان چې کوم دی دا زموږ مرام دی او انشاءالله د دې د حصول لپاره چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ زما حیثیت د یو ادنا کارکون په حیثیت نه واخله بیا زموږ د مشر محترم محمود خان چکزي پورې بیا د مرکزي کمیټۍ د مرکزي اگزیکټیو د صوبایي کمیټو د ضلعي کمیټو چې څومره خلق دي موږ ټول چې کوم دي د هر هغه تحریک برخه یو د هر هغه تحریک حصه یو په هغې کې چې زموږ نه څومره منډه توان طاقت او دا څوک کېږي د دې موږ چې کوم دی زموږ د مشر نه واخله تر د هر ادنا کارکونه پورې چې کوم دی موږ د پښتن د شناخت دپاره د پښتن د سباون دپاره د پښتن د شناخت دپاره د ترقۍ دپاره چې کوم تحریک وي موږ د هغې برخه یو هم او بیا به هم انشاءالله د دغه تاریخونو او د داسې قسم غورځنګونو چې کوم دی موږ برخه جوړېږو ډېره مننه کوم ستاسو کور مو ودان مهرباني د اماراتو پښتو ادبي ټولنې د ډېرو ننګیالو او تکړو ملګرو ډېره زیاته مننه د دې پروګرام په راجوړولو کې ډېر لوی لاس موږ سره کړی دی د سمسور ادبي بهیر ملګري هم د ګل نایل صاحب په مشرۍ کې راغلي دي هغې ته هم په خیرالي وایم ډېره زیاته مننې کوم د پروګرام په دې برخه کې به طارق ته خواست کوم چې راشي او هغه د ارمان لوڼي شعرونه هغه ځان سره لیکلي دي چې هغه تاسو نو ډېر ښه به وي د طارق جان ته دوی چې راشي او خپل شعرونه د ارمان لوڼي کلام د هغه دی اواز پرتي بسم الله الرحمن الرحیم ټول مخکې د ټولو مشرانو ته هغه مشرانو ته په خیرالي
او د امام نبی مبارک دی یو څو شعرونه دي نه یې ویني که په کس کوي شیطانه منافقه نه یې ویني که په کس کوي شیطانه منافقه زه مړ کېږم ته چپ یې مسلمانه منافقه زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې فرق دی زه انسان نه یم که ستا په بشري حقوق کې فرق دی بل انسان ګڼې ما نه ګڼې انسانه منافقه د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته ورځ به راشي بیا به ګورو پاکستان منافقه د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته ورځ به راشي بیا به ګورو پاکستان منافقه مونږ خو ټول ستا د کانګرس سره ملګري وو په ډاګه مونږ خو ټول ستا د کانګرس سره ملګري وو په ډاګه تا مونږ چا ته حواله کړو هندوستان منافقه مونږ خو ټول ستا د کانګرس سره ملګري وو په ډاګه مونږ خو ټول ستا د کانګرس سره ملګري وو په ډاګه تا مونږ چا ته حواله کړو هندوستان منافقه ډېره مننه ډېره مننه طارق جان. ملګرو د عوامي نیشنل پارټۍ په استازیتوب یو داسې ملګري ته مایک ته د راتلو بلنه ورکوم د چا کورنۍ چې درې وروڼه دي یو شیرینیار یوسفزی دی چې په دې ملي سنګر کې په حول سب کې ولاړ دی. دویم ګورننګیال زموږ کشر دی چې په دې ملي مبارزه کې د هر چا نه وړاندې ولاړ دی. او دریم زرینزاده یوسفزی دی چې د عوامي نیشنل پارټۍ شاګیر اجمان مالګوین رسول خیمې څانګې صدر دی. ډېر ننګیالی ډېر کلک او فکري او ذهني لحاظ سره پښتون او افغان دی. ډېرې ښې لیکنې کوي. ډېر په درنښت ورته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې خبرې د عوامي نیشنل پارټۍ په استازیتوب باندې کوي. ښاغلی زرینزاده یوسفزی. السلام علیکم. د ټولو نه وړاندې خو زه د ګران عبدالصمد افغان صاحب مننه کوم او د هغه د ملګرو مننه کوم چې دې پروګرام ته ښکلا وبخښله او د هلال یاسیني صاحب ډېره زیاته مننه کوم د مفتي ذات الله صاحب او داسې ټول ملګري چې کوم راغلي دا ټول خواږه درانه ملګري د ادبي ټولنو د سیاسي ګوندونو ملګري دي دا ټول چې نن دي دا د پښتنو ښکلي خلک کوي چې په خپل قام باندې په خپله ژبه باندې اریان دي او په دې خاطر باندې راغونډ شوي دي. نو زه د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم. د ټولو نه زیات زه د نظار یوسفزی چې زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټري دی حالاتو کې د هغه مننه کوم چې داسې پروګرامونه یې را جوړ کړي دي. دا نننی پروګرام هم د هغه د کوششونو او د هغه د هلو ځلو نتیجه ده. نو خدای دې کړي چې د نظار په شانې ملګري دي ژوندي هغه زما د حرکت نه وړاندې زما ډېر صفت او حقیقت دا دی چې زه خپله د تقریر زما نشم کولی خو هغه راته چې یو څو لفظونه به ووایم. نو د ارمان په حواله باندې به زه دا ووایم چې نظام خو هغه ټولې خبرې وکړې. افسوس دا دی چې ارمان د ریاست وژلی دی او بیا دا شپږمه ورځ ده اف آی آر نه درج کېږي. نو دا دې پښتنو ته دا ریاست وایي چې زه څه غواړم تاسو سره وکړم. تاسو به په دې وطن کې په دې خاوره باندې زما په مرضۍ باندې به ژوند تېروئ چې څنګه زه غواړم هغسې به ژوند تېروئ او که تاسو به حیثیت کام د خپل فکر درود سره د خپل عزت انفرادیت سره ژوند تېروئ دا هغې ته قبول نه دی. ارمان او د ارمان په شان به دا ملګري تویا کالو داسې دلته کتېږي دا چې کله ارمان په شهادت ورسېدو د ارمان خور چې کوم ارمان دې قام او دې قامي تحریک ته ورکړې ده د هغې خبرې ما اورېدې هغې دا ذکر کړو چې دا ارمان نن بیا شهید دی او نه آخري دی. دا د اویا کالو راهیسې داسې پښتانه ځوانان او زلمیان د دې خاورې د دې وطن او د قام په خاطر باندې وژلې کېږي. هغه هم د دې دپاره راوته چې دې قتلونو ته بس دا قتلونه بس شي او دا پښتانه دلته په خپله خاوره باندې پوره امنونه او یو کراره ژوند وکړي. نو زه چې ما چې
د ارمان لاش پروت دی او د هغه خور چې کله ویډیو ته مخامخ کېږي ما خپل دا لیک هم کړو چې د اجمل بابا یو نظم دی پښتنه پیغله په هغې کې شاید د اجمل بابا په تصور کې چېرته یو د ازادۍ د قامي ازادۍ او د قامي مبارزې یو شهید د خور چېرته تصویر و خو په حقیقت کې ما ته هغسې داسې لګېده په وخت کې دا ما محسوس کړه چې دا شعرونه اجمل بابا د وړانګه لونۍ دپاره لیکلي دي چې هغې رور پروت دی او هغه قام ته د زغم او د صبر خبره کوي او هغه ورته وایي چې زموږ دا مزل چې کوم دی زموږ دا مرام چې کوم دی دا به په صبر باندې په عدم تشدد باندې لنډېږي نو دا د اجمل بابا یو شعر دی په دې پښتنه پیغله کې چې ما ویل چې چغې به کړي جاړي ما ویل چې چغې به کړي جاړي بدراخه به وایي او زه په درزا شو چې خوله پرانیزي نو څه به وایي نو دغه کیفیت زما مو ما چې دا ناست دی دا چې څه وخت د رور لاشه پروت دی او هغه رور چې دی د دې سپورټ یې کو د دې سیاسي ملګری مو او دا به جاړي فریاد به کوي خو نه نه یې فریاد کړی دی نه یې ژړلی دي نه یې د چا نه ګیله کړې ده او هغې هغه خلک چې کوم په هغه باندې دردمند و هغه یې ترې صبر خبره کړې ده نو دا نن موږ دا ګورو چې په سیاسي پارټو کې دا لیډرشپ چې کوم دی دا نو راوتی نن د خلکو دا د لیډرشپ او د لیډرشپ لیول دا خلک چې کوم نن دی تحریک را پیدا کړي دي نو دا د سیاسي ګوندونو که دا چاته ویل دا به نه وی راوتی نو چې دا د وړانګه لونۍ خبرې که چا کتلي نو هغه به په دې خبره باندې خبري چې دا هغه د سیاسي کټکاټ خلک چې کوم دی تحریک پیدا کړل دا زموږ د وطن او د خاورې ګټه ده او دا د ارمان دا د قام ته یو ډېره زبردست ورکړه چې داسې یو خور یې د قام ته ورکړې ده لکه چې غر په شان ولاړه ده دومره لوی کټ کاټ دی دومره ښې خبرې کړې دي د اجمل بابا دغه نو زه دا وایم چې زموږ او ستاسو کار چې ارمان بچې د وطن دپاره د خاورې دپاره ډېر د غریبې کورنۍ بچیو درځېدو مې کړی دی په ماینس کې کار کړی دی او په هغې پیسو باندې سبق ویلی دی بیا په کوټه کې بیا په جنوبي پښتونخوا په یونیورسټۍ کې هغه پروفیسر شو د دې باوجود هم لکه مطلب هغه د کام غم اخیسته او د تبلیغانو په شانې به خپل یو بیګ به یې راغسته په کلو باندې به ګرځېدو او د کام د فکر د خپل د کام د خبره به هر ښار ته بوتله نو ستاسو زموږ ذمهداري دا ده چې که تاسو موږ غواړو چې یقینا دا کام هغه پر خپل کار باندې پوهه پر خپل فکر باندې ډېر واضح رسېدلی و لکه چې په دې وطن کې د پښتنو په ازادي او آبادي نه هغه صرف په دې یوه لاره ده نو که تاسو موږ یقینا چې د خپل کام سره مخلص یو د کام دپاره کار کول غواړو نو ضروري ده چې موږ د تنظیمونو د پارټو د ټول چوکاټ نمبره یو نوی فکر سره او نوی تګلارې سره به کار کول غواړي او دا یقینا چې نن اوس وخت داسې د سوشل میډیا خبره اوږدېږي په زه خبرې کوم بیا بخښنه غواړم د سوشل میډیا دور دی او د سوشل میډیا د ټول نه زیاته ګټه چې کوم دی هغه پښتو ژبې ته پښتنو ته ورکړه دا ملګري د کرښو خبره وکړه دا کرښې خو پخوا رانې شوي دي دا لر بر هم پکې نشته ټول یو پښتون دی او د دې مثال دا دی چې پخوا به د افغانستان په حواله چې په پاکستان په ټي وي چینلو خبرې کېده په میډیا باندې نو هغه به دا وه چې طرح دروغه ځای نیسو د حکومت دلته دی هلته دی اوس پاکستان میډیا اوس دا خبره کوي چې اشرف غني د ودان افغانستان مشر دا ټویټ وکړو هلته خلک راوستل هلته په خوست کې دومره جنازه وشوه او دا خلک راوتې دا د پاکستان په معاملاتو کې مداخلت دی دا څیزونه بدل شوي دي دا بدل شوي چې کوم دي نو دا د سوشل میډیا بدل کړي دي خدای دې کړي چې دا د پښتنو د وطن چې کوم دی او دا خلک چې کوم دی دا خدای په خپل په دې فکر باندې په خپل عام باندې په خپل دښمن باندې خبر کړي نو زه یو ځل بیا د نظام ډېر زیاته مننه کوم چې دا پروګرام یې جوړ کړو او موږ تاسو سره یو خپل کامي فریضې لپاره راجمع شو نو ډېره زیاته مننه بخښنه کوم ډېره مننه مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې کله نه افغانستان په کونسلیټ ته راغلی دی موږ چې هغه دلته کونسل جنرال نو هم موږ که د پښتو ورځ لمانځلې ده د پښتانه مو راجمع کړي دي نو د هغې کور د هغه ځای د هغه ډاډ ټول عمر زموږ سره که د هغه پلار و خدای دې راته لري او که هغه دی
ټول عمر د افغانانو پښتنو لپاره د ډاډ سبب ګرځي. ما چې دا غونډه هم راجوړوله او ما ورته میسج وکړ واتساپ باندې، نو ما ته ډاډ راکړ چې نظاره پروګرام کو چې چېرته یې کې او په کوم ځای کې کې زه در سره یې مزه به کوم. زړه مې غټ شو. ما وی چې یاره دې پښتنو میندو داسې نران او حلالیان بچي راوړي دي چې خپل شهیدان او خپل اتنات مونږ مانځلی شو. ډېر په مینه ډېر په عزت په دې دوه شعرونو ورته ما یې ته د راتلو بلنه ورکړو چې مغول نه یم چې د زخم ته بجاړم، زه زخمونه پر هرونو کې رانغاړم، او زه افغان چې کله سم شم په سمي شم د زرې حساب بدنه غواړم. ډېر محترم ډېر ګران په افغانستان قونسل جنرال ښاغلي عبدالصمد افغان صاحب په پاسپورټ کې راشي او خپلې درنې په دې خبرې وکړي. ښاغلی عبدالصمد افغان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. درنو معززو مشرانو ځوانانو راغلو حاضرینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لومړی خو ټول خپل لاسونه راپکئ شهید ارمان ته د شهادت دعا د شهادت د قبولیت دعا وکړئ. خدای دې شهادت قبول کړي. خدای دې دا مینې نه ضایع کوي. خدای دې دا د ټول د پښتون د قوم لپاره یو د برکت، یو د نجات، یو د زغم سبب وګرځوي چې ټول پښتانه په دې باندې راژوندي شي. انا لله و انا الیه راجعون. لومړی خو بیا هم تاسو ټولو ته، ټولو میشتو افغانانو ته، پښتنو ته، لر و بر افغانان چې په هر ځای کې وي، که په خارج کې وي، که په افغانستان کې وي، که په پښتونخوا کې وي، ټولو ته زه د زړه له کومه د شهید ارمان، د شهید نقیب، د ټولو شهیدان، هغه پټ شهیدان چې موږ نه یو خبر، د نقیب شهادت او د ارمان شهادت خو موږ ته ډېرې خبرې راڅرګندې کړې، ډېر پټ رازونه یې موږ ته جوت کړل، ډېر افغانان یې راویښ کړل، ډېرو خلکو ته یې دا شعور پیدا کړو چې په دغه ځای کې پټ څه کېږي. موږ په خپلو غمونو اخته یو. رښتیا ده چې افغانستان 40 کاله په جنګونو کې موږ عمر 40 کالو ته نه ده رسېدلی، خو موږ چې خدای پیدا کړي یو افغانستان په دې غمونو دردونو کې ډوب دی، او د دې سبب هم دوی دي. موږ دغه د ټول د افغانستان غمیزه د مشر نه تر کشر پر په دې قناعت لرو چې هره ورځ موږ تقریبا 100 شهیدان لرو. د دې شهیدانو سبب هم دوی دي. مشران کشران په دې ټول قناعت لري چې دغه شهیدان چې موږ ورکوو، موږ نه چا سره دښمني لرو، نه د چا په خاوره تعرض کړی دی، نه هم چاته بد غوښتي دي، خو موږ په خاوره تعرض هم شوی دی، د موږ په کارونو کې لاسوهنه هم شوې ده، او د موږ ځوانان بېګناه خلک ښځې نر ټول ولې بربادي. ورونو موږ تاسو غم یو دی، که تاسو قتلېږئ که موږ قتلېږو. د افغانستان تضعیف کول هم سبب هم دغه دی چې دوی نه غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي. رئیس جمهور د ټول افغانستان د ټولو په افغانان که لر دي که بر دي دی رئیس دی، که څوک یې مني که نه یې مني. دی غمدردي او همدردي د خلکو سره اظهار کوي او دوی بدمني. ولې د کوزه پښتونخوا د چا ده؟ که نن سبا یو وهمي یو مجازي کرښه په دې ځای کې شوې ده، موږ تاسو څوک سره بېلولی شي؟ هېڅوک مو نشي سره بېلولی. مومند وګوره، وزیرستان وګوره، موږ د دې خلکو سره تاریخي دوستۍ لرو. د خاوره د چا ده؟ د موږ حواجز چېرته وو؟ موږ سرحدونه چېرته وو؟ صحیح ده. اوس موږ کمزوري حالت کې به وو، موږ په خپلو غمونو به اخته وو، خو تاسو مو هېر کړي نه. موږ ورونه موږ به در سره وو، که په خارج کې وو که په داخل کې. یوه ورځ به د ټولو شیانو حساب کوو انشاءالله. شهید ارمان باندې ټول ودرېدل، ټول خفه شول، ټولو ته صدمه ورسېده. خو زه بیا وایم چې د شهید ارمان وینې به بس نه ځي. دا به د موږ د تاسو د ټولو قوم د نجات لپاره یو سبب انشاءالله. ځکه
چې موږ ټول خبر یو چې پټ څه کېږي. دوه کسان خو ظاهر شو، شهید نقیب و شهید ارمان طاهر داور او داسې څو کسان چې مشهور دي که نه چې موږ تاسو وپېژندل. تاسو د پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان بازارونه وګورئ، سړکونه یې وګورئ، کورونه یې وګورئ، په هر کور کې غمیزه نه ده. بیا دغې طرف ته راشه، د موږ چې څومره سرحد دی د دغې متاسفانه د دغې خلکو سره موږ په هر کور کې غم نه دی. موږ داسې کور نه دی پاتې چې شهید مو نه دی ورکړی. موږ داسې کور نه دی پاتې چې زخمي نه لرو. موږ داسې کور نه دی پاتې چې معیوب نه لرو. ولې چا سره موږ بد کړي؟ خو مقصد، اصل مقصد ته موږ راځو ورونو، د تاسو فکر ټول یو دی. دوی د دې خبرې نه یېرېږي چې لوی افغانستان او چې ولسمشر اشرف غني پوښتنه وکړي چې ورونو د خپلو موږ افغانانو سره زیاتۍ مه کوئ. خیر دی، که موږ کمزوري یو، موږ په خپلو غمونو اخته یو، به تاسو زیاتۍ مه کوئ. په دې باندې ټول دی خفه کېږي. نو موږ تاسو سره د مشر نه تر کشر پورې ټول در سره یو. په دې غمیزه کې موږ دا شهید د تاسو شهید نه بولو، دا د ټول افغانستان شهید بولو. او انشاءالله تعالی هغه د نزار صاحب شاید چې دی وایي ما ته ډېر خوند راکوي، د ده د خولې نه ډېر خوند راکوي. مغل نه یم چې لا درته به ژاړم، انتقام پر پرهرونو کې رانغاړم. زه پښتون چې کله سم شم په دمه شم، د ذرې حساب به درنه غواړم. دا شعر ما ته ډېر خوند راکوي. خو موږ په عمر به دا کار وشي نه یم خبر. په د تاسو په مخونو کې، د تاسو په خبرو کې، د تاسو په احساساتو کې زه دا هیله لرم چې انشاءالله چې یوه ورځ به د ټول پښتون قوم ته انشاءالله خدای پاک نجات ورکوي، خدای پاک به د دې مشکلاتو نه خلاصوي. موږ تاسو به ټول په یو ځای سره کینو، د لرو بد شي. افغان قوم یو افغان دی، د ټول د خپل پلار نیکه تاریخ وګورئ، د تاسو تذکرو په تاسو په هغه کې څه لیکلي. د 1000 کاله موږ تاسو سره بېل شو، بیا مو یو افغان دی. یو افغان چیغه باید جګه کړو، د لر و بر باید ختم کړو. د لر و بر په منځ کې بیا هم فاصله راځي. زه وایم چې ټول یو افغان، غم هم یو دی، خوشحالي مو یوه ده. د افغانستان په ترقۍ تاسو خوشحالېږئ، د تاسو په ترقۍ موږ خوشحالېږو. اوس چې استعمار په موږ په منځ کې څه شی کړي دي، کومې کرښې جوړ کړي دي، کوم حواجز جوړ کړي دي، دوی پوهېدل چې پښتون یو لوی عظیم قوم دی چې په تاریخ کې چاته نه دی تسلیم شوی. ډېر امپراتورۍ په غوښتل چې په افغانستان په پښتنو باندې پاچاهي وکړي، خو هېڅ چا هم دغه قدرت پیدا نه کړو. یو څو وخت دپاره راغلل، بېرته ډېر ذلیل، ډېر ناکام د دې ځای نه لاړل. موږ په منځ کې دا کرښه جوړه کړه تر څو تاسو هلته وځوروئ، موږ دلته وځوروئ. خو موږ نه تسلیمېږو، موږ به انشاءالله په پښو درېږو. موږ اوس نن سبا موږ ځوان کدرونه لرو، موږ داسې ځوانان باشعوره ځوانان لرو لکه تاسو ماشاءالله. یا هلته چې کوم ځوانان راجګ شوي دي خپل حق غواړي، او موږ داسې جابرانو ظالمانو سره مخامخ یو چې موږ ته د خپل ژوند موقع نه راکوي. یعنی اقلا حتی که د کافر نظام، د ظالم، د جابر، د فرعون د لاندې ژوند کوي، خو د ژوند خو سهولت خو درکوي چې راځه د ما د تسلط لاندې ژوند خو مقارنه وکړئ، تاسو کمپیرینګ وکړئ چې د موږ په تاسو په منطقه کې سال دی او د دوی په منطقه کې سال دی. د موږ تاسو په ځایونو کې څه حال دی، د دوی په ځایونو کې څه حال دی. ولې موږ د تعلیم حق نه لرو، موږ د ژوند حق نه لرو، موږ د صحت حق نه لرو، موږ د نورو سهولتونو حق نه لرو، موږ په وزارتونو کې په منصبونو کې حق نه لرو. په څه شي کې موږ کم یو؟ نو دلته ډېر سوالونه دي، ډېرې خبرې دي. خو زه بیا هم وایم خدای دې شهید ارمان شهادت قبول کړي، خدای دې موږ تاسو ټولو ته صبر جمیل نصیب کړي، او خدای پاک دې نور دا غمیزه، دا مشکلات دې موږ تاسو ختم کړي. دوی ته د خدای هدایت وکړي، که هدایت نه وي خدای پاک دې دوی تباه و برباد.
په اخر کې زه نه غواړم چې خپلې خبرې اوږدې کړم ټول خلکو ته موقع ورکړم د نزار صاحب نه د ټولو ملګرو نه چې دغه محفل یې جوړ کړی دی او د حاجي صاحب نسیم صافي نه د ټولو خلکو نه چې راغلي دي ټولو نه مننه کوم چې موږ سره په دې غم کې شراکت وکړو. زه دا غم د خپل غم بولم او انشاءالله چې موږ به په هر قدم کې په هر ځای کې در سره او د مشر نه تر کشر پورې او موږ به په خدمت کې وو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. افغانستان ډاډه اوسه، افغانستان ډاډه اوسه، د پښتنو میندو زامن به دې ګټي. زه ستاسو ټولو په استازیتوب باندې ما په سوشل میډیا کې یو خط لیکلو ګران ولسمشر اشرف غني صاحب ته. دلته عبدالصمد افغان صاحب ناست دی. د شهید ارمان ماشومان بچي دي او د ارمان دا ارمانو چې د هغه د خور د ډاکټر شي. افغانستان زمونږ کور دی او خو په ډاډه زړه د دغه خپل کور نه دا غوښتنه کوو چې د ارمان ماشومان دې هېڅ چا ته پاتې نه شي. د ارمان د ماشومانو سرپرستي د سبق ذمهداري دی دغه سټیټ چې کوم دی چې زمونږ د پلار او د نیکه وطن دی هغه یې په خپله ذمهدارۍ باندې والی. تاسو ټول ما سره متفق دي لاس چې عبدالصمد افغان صاحب زمونږ په استازیتوب باندې دا خبره ولسمشر ته ورسوي، ځکه چې هغه د قام د وطن او د دې خاورې شهید دی او د هغه وینې چې کومه بیداري او کوم یووالی په پښتنو کې را پیدا کړی دی هغه تاسو په دې ټوله نړۍ کې لیدی شئ. هر څوک میډیا دغه خبرې نه راځي، خو الله پاک پښتنو له سوشل میډیا ورکړې ده او زمونږ قومي تحریک د پښتنو د خاورې لپاره د ژبې لپاره او د دې ولس لپاره ډېر ښه کار دی واغوستی. په اخر کې یو وارې بیا زه مفتي ذاکر الله صاحب ته په دې شعر باندې وایم چې راشي چې دوا وکړي دوه درې خبرې به وکړي چې د جومات استاد عرب دی په مکتب کې ډیلیوال دی. د جومات استاد عرب دی په مکتب کې ډیلیوال دی. یو مولا راله پیدا کا خو پښتون راله پیدا کا. نن دلته په دوبۍ کې په جلسات رستورانټ کې د شهید ارمان غنی د دوا لپاره د جنازې او فاتحه خوانۍ لپاره دلته کې قرآن خواني وشوه. د هغې لپاره دغه دستوره را جوړه شوې وه چې د پاکستان د سفارت په نمایندګۍ پکې غني شریف خان شرکت وکړي او د افغانستان د نمایندګۍ چې کوم دی ګران کونسل جنرال ښاغلي عبدالصمد افغان صاحب د اماراتو پښتو ادبي ټولنو شاعرانو ادیبانو مخورو پښتنو پکې ګډون وکړو او دلته کې ډېرې د کار خبرې وشوې. ټولو خلکو د شهید ارمان دغه بې ګناه او بې خطا مرګ چې کوم دی د دې غندنه وکړه او د دې ظالم ریاست نه دغه غوښتنه وکړه چې د دې وینو او د مرګ د خامخا تپوس وکړي او هغه قاتلان چې کوم دی هغه یې خامخا سزا ورکړي شي او د پښتنو د بې ګناه او بې خطا وجه دی نوره چې کوم دی دا ودرېږي. نو په ګڼ شمېر افغانانو او پښتنو په دغه پروګرام کې ګډون وکړ او دا پروګرام یا دا غونډه چې کوم بنیادي باندې د ارمان غنی د دوا لپاره فاتحه خوانۍ لپاره او دې لپاره دوی ارمانونه وژنې دوی خو مینهوالو تاسو وکتل چې نن دلته کې د ارمان غني په یاد کې کومه یاد غونډه شوې وه. په هغې کې د افغانستان د پښتونخوا د لر او بر نه ډېر مخور مشران د سیاسي ګوندونو مشران راغلي وو، شاعران راغلي وو، ادیبان راغلي وو. تاسو د هغوی کلامونه واورېدل، تاسو د مشرانو خبرې واورېدې او یقینا ده چې تاسو به ترې پوه وکړئ، تاسو به ترې زده کړه وکړئ. دغه پروګرام انشاءالله په آینده کې زموږ نه نور داسې د پښتنو چې دلته کې کمې هلې ځلې کېږي، که سیاسي هلې ځلې وي، که ادبي هلې ځلې وي، که د ټنګ ټکور پروګرامونه وي، زموږ چینل تاسو سبسکرایب کړئ. ډېر خوندور او ډېرې د کار ویډیوګانې به پکې تاسو وګورئ. د کیمرامین خورشید سره زه یم نزار یوسفزی د دوبۍ نه په لوی او مهربانه خدای سپارم. غرونه سیندونه وژنې دوی ارمانونه وژنې دوی خو ګلونه وژنې د خپل جواب لو یېرې زمونږ سوالونه وژنې.
وړانګې خور ژاړې بنا حوصله جګه ساته وړانګې خور ژاړې بنا حوصله جګه ساته د علي مور ته ګوره